خوشاله شم چې آزاد قانون خبر چې شي شوي دي په دومره خبرستان چین سره قرارداد هغه شوی ده دا شوی ده انشاءالله ډیزل به ښه پرېمانه راووځي او ډیزل د خدای نور هم زیات کړي. بس تور ځای ووایه. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې ورځو کې د جنرال موبین په اړه ډېرې خبرې کېږي چې ډېرې خبرې بې بنسټه او بې بنیاده دي. ځینې خواهان تر دې ادعا کوي چې جنرال موبین په قندهار کې په مرموز ډول وژل شوی ده. ځینې خواهان تر دې رسوي چې په عام محضر کې اعدام شوی ده. د ښاغلي جنرال صاحب په اړه دغه خبرې ټولې دروغ او افترا دي. ښاغلی جنرال صاحب موبین له قندهار څخه کابل ته راغلی ده. دغه خبره چې ښاغلی موبین له قندهار څخه کابل ته راغلی جنرال موبین ته نږدې کسانو تایید کړې ده او هغه خبرونه چې په قندهار کې د جنرال موبین د مرموزي وژل کېدا په اړه دي په مکمل ډول دروغ او افترا دي او یوازې د هغه کسانو لخوا مطرح کېږي چې غواړي نظام بدنامه کړي. که څه هم ښاغلی جنرال موبین لا تر اوسه چې 6 ورځې تېرېږي په خپل ټویټر اکاونټ کې نه کوم پوسټ کړی ده او نه یې هم په دې اړه کوم وضاحت ورکړی ده چې آیا جنرال موبین نیول شوی و او که نه. دا چې د ښاغلي جنرال موبین دغه خاموشتیا په څه معنا ده؟ دا هغه څه دي چې په آینده کې به ځواب شي. کېدای شي جنرال موبین له مرکو څخه منع شوی وي او یا هم خپله د جنرال موبین زړه ګیلمن وي او نه غواړي چې خبرې وکړي ځکه هغه خدمتونه چې اسلامي امارت ته جنرال موبین په تبلیغاتي دستګاه کې کړي په بېساره ډول وو. ښاغلی جنرال موبین په داسې وخت کې میډیا ته مخته راغی او د اسلامي امارت ملاتړ یې وکړ. ښاغلی جنرال موبین د امارت ټول هغه مخالفین وټکول چې د امارت پر ضد به یې لایفونه کول. له ښاغلي جنرال موبین سره په لایف کې ښاغلی قاري صاحب سعید خوستی را هم راته چې دواړو د اسلامي امارت لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. ښاغلی قاري صاحب سعید خوستی چې د اسلامي امارت هغه مبارز و چې ټولو رسنیو او همدارنګه هغه مخالفینو ته به یې معقول او په سړه سینه جوابونه ورکول. ښاغلي قاري صاحب سعید خوستی ته یوه داسې دام کېښودل شو چې د هغه حیثیت یې زیانمن کړ. په پښتو کې یو متل ده چې وایي هوښیاره مرغۍ په 2 جالو کې نښلي. اسلامي امارت باید د خپلو مبارزو ملګرو ملاتړ وکړي او هغوی داسې یوازې پرېنږدي چې په نتیجه کې اسلامي امارت تبلیغاتي دستګاه فلج شي ځکه په نن وخت کې د ټولنیزو رسنیو اهمیت له نورو میډیا څخه ډېر زیات ده. هر څوک او په هر ځای کې ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی لري. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه پاتې وئ را سره. هیله ده خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ راته.